د ستر جنرال خوشحال سادات پیغام د کب نهمه د افغان اتلانو د ورځې په ویاړ. سلامونه لیدونکو، هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د مینه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کب نهمه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مبارک وي. د دې خاورې د یو عسکر په توګه ستاسې د میړانۍ او فداکارۍ کیسې ښې راته معلومې دي. زه مو واقعا درد او ستونزې حس کولی شم. پوهیږم چې په څومره نشت امکاناتو د وطن د ناموس او ملي حریم ساتنه کوئ. د دې هیواد لویشت ځمکه ستاسې د قربانۍ او زحمتونو شاهدي وایي. د هغې ورځې په هیله چې د افغانستان نظامي ځواکونه د نړۍ تر ټولو مجهزترین قوت وګرځي. په خپلو لیکو کې د اتحاد او قوي ډیسپلین په اساس هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی په سرنوشت لوبې وکړي او د جنرالانو نظامي کریر یې د ناسنجیده سیاسي مصلحتونو ښکار شي. امنیتي او دفاعي ارګانونو کې په ټوله معنا سیاسي مداخلې ختمې او د سیاستوالو لاسونه لنډ شي. د افغانستان په ماشومانو پام کوئ، نو راتلونکی ستاسو دی. د یادونې وړ ده چې د کب نهمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په رسمي او نظامي تشریفاتو سره لمانځل کیږي چې د نظامي قواو ترڅنګ ملکي خلک هم پکې ګډون کوي. ګرانو کتونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که چیرې مو خوښه شوې وي نو ضرور یې لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او ښکلې ویډیو مو په پاک الله سپارم.